سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې ګڼو خلکو د اګست په 14مه د پاکستان جوړېدو ورځې په مناسبت د سولې لاریون کړی دی. د لاریون ګډونوالو ویلي دي چې امن یې بنیادي حق دی. دوی وایي چې دا فیصله یې کړې وه چې د پاکستان جوړېدو ورځې په مناسبت به په لاسونو کې سپین بیرغونه نیسي او له ریاست نه به د امن غوښتنه کوي. بلې خواته په چمن کې هم احتجاجي پرلط ګډونوالو د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت تور بیرغونه پورته کړي وو او په ښار کې یې لاریون کړی دی. د مظاهرچیانو غوښتنه وه چې حکومت یې افغانستان ته د سفر د پخواني نظام په شان بحال کړي. همداراز پاکستاني رسنۍ خیبر نیوز ویلي دي د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې په پېښور کې د افغانستان د طالبانو کونسلګرۍ مشر محب الله شاکر هم د پاکستان زنده باد ناره پورته کړې ده. بلې خواته د کوټې ضلع پښین ښار کې دوه پیغلانو په خپل مکتب کې د 14 اګست په پروګرام کې د خپل قامي شاعر شهید ګیله من وزیر شعرونه ویلي دي او ناستو خلکو ورته سور سلام کړی دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ.